د کوروالي د اړیکو لپاره د ښځې او خاوند لپاره د ټولو نه بد او د ټولو نه ښه وختونه کوم دي؟ سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو دا هم درسره سبسکرایب کړئ. د کوروالي اړیکو لپاره تر ټولو ښه او بد وخت. اول، د ډوډۍ خوړلو پسې سمدلاسه د کوروالي اړیکه نیول صحت ته تاوان رسوي. د روغتیا پوهانو په وینا د کوروالي اړیکه باید 2 یا 3 ساعته وروسته له ډوډۍ خوړلو ونیول شي. څېړنې ښیي چې له ډوډۍ وروسته زیاته انرژي د بدن بېلابېلو برخو ته د وینې په رسولو مصرفیږي او بدن په دې هڅه کوي چې د غذایي موادو د جذب او هضم په عملیه کار وکړي. خو که په همدې حال کې جنسي اړیکه ونیول شي، ممکنه ده ناروغیو ته بندې دروازې په خپله پرانیزو او خپل بدني مقاومت کمزوری کړو. له دې سره سره مو د مفصلونو دردونه، د ملا دردونه هم په وجود کې راپیدا کیدای شي. تازه څېړنې وایي چې د لوږې په وخت او په ډوډۍ پسې سمدلاسه کوروالي اړیکو یا عمل د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د ناروغیو د محوه کولو توان ترې اخلي. په دې سربیره د بدن سستي، د پوست بدرنګ کیدل او ان د ویښتانو تویدل هم د دې اړیکو له زیانونو څخه بلل کیږي. د جنسي اړیکو مدیریت نه یوازې د خپلې روغتیا ساتنه ده، بلکې په دې سره د ګډ ژوند ډېرې خوشحالۍ هم ترې ترلاسه کیدای شي. که دا اړیکه په مناسب وخت وشي، وجود ورسره سپکیږي، د خوښۍ احساس پیاوړی کوي او د جنسي ستونزو او کمزوریو په حل کې هم مرسته کوي. کوم وخت له جنسي اړیکو پرهیز وکړو؟ ډیری جوړې د جنسي اړیکو لپاره اصول او قوانین نه لري، په داسې حال کې چې د جنسي اړیکو لپاره تقسیم اوقات او اصولو ته درناوی اړین دی. د طب پوهان په دې اند دي چې په بعضې وختونو کې باید د کوروالي اړیکو څخه ځان وساتل شي، چې له ځینو به یې دلته یادونه وکړو. که چیرې میرمن یا خاوند کانګې کړی وي، ښه ده چې څو ساعته دا کار ونه کړئ. هغه کسان چې د معدې تکلیف، د ادرار یا تشو میتیازو ستونزې، د کولمو مشکل لري، درملنه دې وکړي. تر څو تداوی نه وي شوي، بهتره ده چې د کوروالي له اړیکو ځان وساتي. دغه راز د روحي او جسمي فشارونو، له ډوډۍ وروسته اضطراب، تشویش، ستړیا په وخت هم د کوروالي اړیکې نیول زیان لري. کله چې دا ستونزه رفع شي او نورمال حالت منځته راشي، بیا نو ښه ده چې د اړیکه ټینګه شي، ځکه په غیر نورمال حالت کې بدن کافي انرژي نه لري چې په دې برخه کې مصرف شي. دغه راز د ښځو میاشتنۍ ناروغۍ او نورو ناروغیو په وخت باید حتمي له کوروالي اړیکو پرهیز وشي. که د کوروالي اړیکو فاصله واخیستل شي. طب دا کله هم نه مني چې یو جوړ انسان دې د تل لپاره د کوروالي اړیکه پرېږدي، بلکې دا کار امکان نه لري. کومه عریضه چې د جنسي اړیکې په واسطه مخوه کیږي د انسان په فطرت کې اغږل شوي، او داسې ممکنه نه ده چې غیر له جنسي اړیکې دې مخ وشي. او که هڅه وشي چې له جنسي اړیکې په لوی لاس پرهیز وشي، نو په لسګونه ناروغۍ راوړلی شي، ځکه چې د دې اړیکې په واسطه د وجود اکثره میکروبونه خنثی او له وجود نه خارجیږي. کله چې دغه غریزه مخ ونه شي، نو د بدن سستي او دروندوالی، د لګنده هډوکو دردونه، سردردي او نورې ناروغۍ پیدا کیږي. د یوې نوې څېړنې پر بنسټ هغه جوړې چې په اونۍ کې لږ تر لږه 2 ځله جنسي اړیکه ټینګوي، ورځ تر بلې خوښي محسوسوي، لیکن په اونۍ کې د اړیکې د ټینګولو ډېر تکرار دا خوښي نه زیاتوي، او برعکس د اړیکې پر کیفیت منفي اغیز شیندي. د جنسي اړیکو افراط او اسراف کومې ستونزې راوړلی شي؟ معمولا په جنسي اړیکو کې افراط د جگر کمزوري، د معدې ستونزې، د سترګو ضعفي، د غوږو ضعیفي، ستړیاوې، عصبي ناروغۍ، د پوست بدرنګي، د رګد یا لړزې تکلیف منځته راوړي. نو اړینه ده چې په دې برخه کې جوړې تعادل مراعات کړي او خپله روغتیا اوږدمهاله کړي. دوستانو، امید لرم چې دا په زړه پورې معلومات به مو خوښ شوي وي او د پام وړ به مو وګرځي. که تاسو هم کومه پوښتنه یا په دې اړه کوم نظر لرئ، نو له موږ سره یې شریکولی شئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.